السلام علیکم ګرانو ملګرو. ټولو مسافرو ته اطلاع ورکول کېږي چې پر کاڼ مترځۍ واوره بیخي ډیره ده. مسافر د کاڼ مترځۍ رخ نه کوي، غیر ضروري سفر څخه ګریز وکړي. واوره بیخي ډیره ده، مسافرو ته تکلیف پیښیدای شي، لہذا ټول مسافر باید د کاڼ رخ نه کوي. و ټول مسافرو ته دا اطلاع ورکول کېږي، دا ویډیو د ثواب په نیت سره شیر کړئ مخ ته چې مسلمانان ژوند موږ وژغورو. و ټولو مسافرو ته دا هدایت دی چې د کاڼ مترځۍ خواته سفر مه کوئ. پر هوټل، پر یو کمره یو ځای باندې دلته شپه وکئ، چې تر څو پورې د روډ موږ حال نه درکړی مه راځئ پر کاڼ مترځۍ باندې. پیډیمې وي نیچې مکمل ټریفیک لګیا دی، دویم واره دا دی پر روډ ته رژي، بیرته روډ دا دی ډک سلو. و ټولو مسافرو ته دا اطلاع ده چې دوی د کاڼ مترځۍ رخ نه کوي. ډیره واوره ده، بیخي په ګانټه یا په یو نیمه کې د ننه ډیره واوره وسوه، اوس هم ډیره تیزه شروع ده. د مسلمانانو د ژوند د مرګ خطره ده. ټول مسافر باید خیال وساتي.